د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ، وخت مو په خیر. زما هیواد د خبرونې ته مزه ارمان او ما سره د کمرې په برخه کې عبدالغفور عبید هرکلی کوو. قدرمنو لیدونکو او درنو اوریدونکو، زما هیواد د خبرونه مدازل په پکتیا کې د سویل ختیځ زون 203 منصوري قل اردو ته ځانګړې کړې ده. په دغه خبرونه کې به تاسو سره د دغه زون د 203 منصوري قل اردو د 3 کلنو لاسته راوړنو ورسره پرمختګونو او ترڅنګ په دې خبرونه کې موږ هڅه کوو چې د دغه قل اردو له تخنیکی ورکشاپونو سربیره هغه ترمیمات چې په 3 کلونو کې شوي دي، په دې کې نظامی وسایط هم ترمیم شوي دي، ځینې اسلحې هم ترمیم شوي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي. ترڅنګ به له سیمه ییز روغتون څخه هم لیدنه وکړو. نو هیله ده چې تاسو سره له پیل تر پایه دغه خبرونه واورئ. ساتون کی دا وطن دی سرتیری ستوری، ساتون کی دا وطن دی سرتیری ستوری، زلمی جنی تر زندی سرتیری ستوری، زلمی جنی تر زندی سرتیری ستوری، سرتیری ستوری. قدرمنو لیدونکو او درنو اوریدونکو، د پکتیا د 203 منصوري قل اردو مسؤلین د تیرو 3 کلونو د لاسته راوړنو په اړه وایي د اسلامي امارت له راتګ وړاندې د یادې قل اردو ډیری برخې له برېښنا بې برخې یا یې بیخي برېښنا نه لرله، چې د اسلامي امارت په حاکمیدو سره په بشپړ ډول دغه قل اردو له برېښنا برخمنه شوه. دوی زیاتوي په تیرو 3 کلونو کې د نورو لاسته راوړنو ترڅنګ په زرګونه نظامی موټر، سپکې او درنې اسلحې بیا ترمیم او ګټه اخیستنې ته سپارلې دي. په 203 منصوري قل اردو کې په تیر وخت کې دلته برېښنا نه و موجوده، خو لله الحمد چې کله اسلامي امارت راغلی یوازې دلته له دې څخه مخکې د جانیټر په واسطه باندې تر 3.5 زره پورې لیټره تیل مصرفېدل، بیا به د څو ساعتونو په مټ باندې برېښنا شوباتو وطاقونو او د قل اردو کې توزیع. خو لله الحمد د اسلامي امارت په راتګ سره ټولې قل اردو ته 24 ساعته د برېښنا زمینه مساعده ده او هر وخت استفاده ترې کیږي. همدارنګه د ورکشاپونو په بخش کې د موږ د قل اردو ورکشاپونه د زون په سطحه د خپل جزتامونو او د مرکز په سطحه فعال دي او کار پرې روان ده. مخکې کوم څه چې په ورکشاپونو کې اړتیا ورته لیدل کېدله هغه که وسایل دي یا هم د هغوی لپاره پرزجات دي، د هغوی خریداري ورته وسوه. په کومو ځایونو کې چې مسلکي کسیانو ته اړتیا وه هغه ورته راوستل سوله، وګمارل سول پر دندو باندې. همدا رقم په زیات تعداد دلته اسلحې او موټر وسایط ترمیم سوله، چې ارقام یې تقریبا تر 4580 ارادي ډول وسایط انټرنیشنل ام بي هموي رینجر دا دلته په دې ورکشاپونو کې ترمیم شوي دي. د هغه ترڅنګ 1100 میله خفیفه او ثقیله اسلحې چې M16 ډیسو توپونه، SPG9 کلاشینکوف امپورونه هغه هم لله الحمد په دغه ورکشاپونو کې ترمیم شوي دي او وروسته بیا خپلو جزتامونو ته لیږل شوي دي، سالمه استفاده ترې اخیستل کیږي. په همدې جریان کې الحمدلله د دې ترڅنګ په 3 کلونو کې د ملي دفاع وزارت د 203 منصوري قل اردو د انجینري کنډک لخوا د خپل زون په ساحه کې تر 170 کیلومتره پورې سړک هم لغول شوی ده، چې ځینې وخت د ورښتونو په وخت کې د عامو وګړو لپاره ستونزمن و یا هم هلته ستونزې مشکلات ویل هم د ډیمونه هم رغولې دي. د 203 منصوري قل اردو د تخنیک ورکشاپ مسؤلین او کارکوونکي خوښ دي چې خپله دنده ترسره کوي. دوی د نورو لاسته راوړنو په دوام وایي د اسلامي امارت په راتګ سره د دې ورکشاپ د کارکوونکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، چې په ورځني ډول لسګونه مختلف نظامي وسایط چې له کاره لوېدلي دوی بیا رغولي او ګټه اخیستنې ته یې آماده کړي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسو سره په دغه ویډیو کې د 203 منصوري قل اردو د تخنیکی ورکشاپونو ځینې برخې ګورئ چې دلته نظامی موټر بیا ترمیم کیږي، خو دا چې څنګه او په کومو اصولو کوم موټر دلته رغول کیږي په اړه یې د دغه ورکشاپ مسؤلین داسې وایي. 3 پورم باندې موټر راځي دلته ترمیمیږي، نو په هغه کې د رهبري امضا هم د تخنیک هم نو په 3 پورم باندې موټر ترمیمو موږ دلته او یو پر میچارده داسې پیغه باندې موږ بیا پیشنهاد کوو یو شی له ډیپونه غواړو، نو هغه بیا د پر میچارده له طریقه موږ ځان اکمالو ورکشاپ اکمالو او پر منو سي دغه د توزیع په خاطر ده
چې کله موږ توزیع کوو هغه د پرمنول طریقه توزیع کوو. نو الحمدلله ترتیب مخ روان ده، په خو اصول باندې روان ده او د رهبری نم ډیر خوښ یو چې کوم اصول دی ورکشاپ په غو اصول باندې ټول کوم کسان چې موټر راولي په غو اصول باندې راځي کوم دی ورکشاپ اصول دي چې کوم مربوطه د کلی اردو لواګان دی هغه موټر دلته راولي نظامی موټر لکه رینجر انټرنیشنل او هاموی هایلکس موټران او تر لند کروزر پورې او د کلی اردو موټر خاصم دلته ترمیمیږي د سه ام کیږي چې کوم وخت دلته د ولایت یا د استخبارات او ریاست ځنې موټر دي سیال ته نه ترمیمیږي بیا د غزا نه د پیشنهاد وکي د کلی اردو رهبری بیا موږ ته امر وکي هغه موټر هم موږ دلته ترمیمو. د مستریانو خو په خوا د موږ تشکیل 15 نفر وو. نو کله چې د وزارت لخوا نه هیئت راغی د کلی اردو لخوا نه د موږ کار وکتل څه د موږ مسلکیان وکتل نو دی وکولای سو چې مقصد د موږ تشکیل زیات ک اوس م تشکیل تقریبا 160 نفر تشکیل د موږ د مستریانو. نو دا ټول مسلکیان د موږ سره د افسرانو په شمول باندې خاص د ورکشاپ قومنداني 160 نفر مسلکیان لري. نو په دې کې موږ مختلف ورکشاپونه لرو. یو ورکشاپ د موږ د انجنونو ده سالته خاص ماشينونه کې بور کیږي او یو ورکشاپ سیده د موږ د بخش امریت خدمات میخانیکی په نوم باندې هغه ورکشاپ موږ لرو سپیغه کې د کوپیکاشي د رنگمالي کلیساز تر آینګره پورې د خرادي استادان ال ټول په ورکشاپ کې کار په مخوړي. یو ورکشاپ ال موږ فعال کار کوي او بل د اصلي ورکشاپ موږ لرو. دا پرځجات موږ ته دولت راوړي دي د وزارت له خانه چې ځینې مخکې او ځینې اوس اکمال شوي دي او موږ په دې شکل د پیغام ته ترتیب تنظیم کړی دي چې تاسو سره به کلیپونه موجود وي. نو دا مخکینی پرځجات هم د نیو دی او د وزارت له خوا دولت موږ ته راوړي دا پرځجات دي. موږ اکثریت مشکل محل کړی دي د نوې کمانډ لاین کوم چې راغلی دی د لوجستي د کلی اردو د رهبری په مرسته وکولای شول چې مثال د هراده ماشينونه او د دلته د ورکشاپ نور کوم وسایل چې ضرورت ورته رای وړل وای خستل ورته نو کوشش کړي د ټول رهبری په جریان کې د او احتاد ان شاء الله مشکل حل کیږي او موږ د دې نمرسته ان شاء الله داسې اړتیا بنو پیدا کیږي چې موږ کابل ته متاشو لاړ شو پر ځای تر ترمیم کو ان شاء الله ټول مشکل باندې ورکشاپ عمومي ورکشاپ د 200 مسول کړو کې به حل کیږي ان شاء الله. درنو لیدونکو دالته چې تاسو کومه ځای ګوري دا هغه درسګاه ده چې د بیلابیل وسایط یا موټرونو چې په هغه کې انټرنیشنل هاموی رینجر ورته نور موټر پورزجات دي دلته هغه مسلکی استادانو لخوا نور ته دغه زده کړه ورکول کیږي چې څنګه کولای شي یو موټر ترمیم کې په خړول باندې مننه. دلته خو دا یو درسګاه ده د 203 منصوري کلی اردو مربوطه لواګانو کې ورکشاپونه دي. بیا د هغه ورکشاپو کې کوم مسلکیان سي دي هلته کار کوي لکه وایرینګ سازي یا مستری یا د ګیربکس استادانی هغه د خز د کړل لپاره بیا دلته را لګل کیږي چې دلته بیا موږ دا درسګاه لرو. په دې درسګاه کې لکه هر استادان ځان ته بخښونه لري لکه د سلپ او ډاینامو د وایرینګ ساز مربوط کار کیږي هغه ځان ته بخښ لري ځان ته استاد لري. په دې کې ګیربکس او د انجن او د کومک د هامي موټر د انټرنیشنل د ټولو استادان دلته موجود دي او د لواګان نسوک د درس لپاره معرفي کیږي. دلته تقریبا یا 3 میاشتنۍ 2 میاشتنۍ درس په دغه ځای کې دلته زده کړې کوي. دوی باندې خایسته دي د غرونه داري ټولي پراته پول مندي سرتيري ستوري پراته پول مندي سرتيري ستوري ساتون کې دا وطن دي سرتيري ستوري ساتون کې دا وطن دي سرتيري ستوري زلمي جني تر زندي سرتيري ستوري زلمی جنی تر زندی سرتیری ستوري. درنو لیدونکو موږ د یاد کلی اردو یوې بلې برخې هغه ځای چې پکې سپکې او درنې اسلحې ترمیم کیږي راغلو. دلته هم هغه اسلحې چې تخنیکی مشکل ولري یا بیا ترمیم ته اړتیا ولري رغول کیږي. د دې ورکشاپ مسؤلین بیا وایي دوی په ټول توان سره دغه اسلحې بیا رغوي او ګټه اخیستنې ته یې سپاري.
2 کالو جریان کې موږ 109 ضربه ډي سي توپونه ترمیم کړي چې په سرحدات او کتاتو کې ترمیم کړي دي. 2 میله موږ د شاکې ترمیم کړي دي چې امریکایي او روسیا د شاکې موږ ترمیم کړي. هم د پیکاګانې 1 میله موږ راکټ اندازونه ار پی جی راکټونه ترمیم کړي دي چې موږ په مختلفو ځایو کې دا ترمیم کړي دي. ورکشاپ کې هر نوع سالا چې راځي موږ آماده یو چې جوړیم کوم دلته بیرته ګاټه اخیستلو ته وسپارو او دینه بدون چې د په سرحداتو کې کتاتو کې موږ ورزو په موقع کې مغالته موږ مشکل را پکاو جوړو ان شاء الله تعالی د دې هغه نه هیڅ مشکل موږ ته نشته ده. په دومره وخت کې موږ تقریبا جوړ کړی دي په 3 کالو کې موږ جوړ کړی سالور 1415 یامي د سالو موږ ګاټه د سپارلې ده. سرتیری ستوري ملي قهرمانان دي رښتونی اتلان دي زمونږ پوله ساتي ځواکونه سربازان دي زمونږ پوله ساتي ځواکونه سربازان دي ویاړلي برایمن دي سرتیری ستوري ویاړلي برایمن دي سرتیری ستوري ساتونکي د وطن دي سرتیری ستوري. د ملي ټلویزیون درنو کتونکو او قدرمنو اوریدونکو لکه وړاندې مو چې د ورکشاپ له مسؤلینو سره خبرې وکړې هلته چې کوم موټر ترمیم کیږي یا ترمیم ته ضرورت لري اوس موږ دغه ځای ته راغلو دلته دغه موټر چې تاسو یې ګورئ په دې کې روسي ټانګونه شامل دي انټرنیشنل موټر دي او ترڅنګ هاموي او رینجر موټرونه دي چې ترمیم شوي دي او اوس عملاً ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. نو دغه چاینداره ټانګونه چې تاسو وینئ د هیواد په مختلفو نکاتو کې دغه ټانګونه ځای پر ځای شوي دي د مسؤلینو په خبره او د هیواد د دفاع لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. ورته نور کوم موټر چې ترمیم شوي دي دلته موږ راغلو له ده ځایه نه مو لیدنه وکړه دغه موټرونه هم چې تاسې په ویډیو کې راسره کتلی شئ د ګټه اخیستنې لپاره آماده دي او اوس د هیواد د دفاع لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. نو هیله ده چې د خپرونې پاتې برخه کې هم زموږ ملتیا وکړئ. سرتیری ستوري زلمی ژړې تور زندي سرتیری ستوري زلمی ژړې تور زندي سرتیری ستوري. دا د 203 منصوري قلعه اردو سلبستریز روغتون دی هغه چې د مسؤلینو په خبره له ټولو امکاناتو برخمن دی. وایي هر هغه څه ته چې اړتیا پیدا شي پر وخت یې غږ اورېدل کیږي. دوی وایي د مسلکي ډاکټرانو ترڅنګ په یاد روغتون کې ټولې څانګې فعالې او کله کله خو د طبیعي پیښو د رامنځته کېدلو پر مهال د دوی روغتیایي ټیمونه سره له دارو درملو د ځینو ولایتونو او ولسوالیو ته هم سفر کوي او هلته په بیړني ډول د ناروغانو درملنه کوي. الحمدلله یاد روغتون چې د زون په سطح خدمات وړاندې کوي او سلبستریز روغتون ده چې په یاد روغتون کې موږ مختلفه څانګې لرو اورتوپدي ده داخلي عمومي ده جراحي ده او نور دغه روغتون چې ده د زون په سطح خدمات وړاندې کوي چې په د یاد روغتون کې الحمدلله سټي سکن څنګه فعال دي د غاښونو څنګه هم فعال دي همدارنګه ایکس ری څنګه فعال دي او په مختلفو څنګه کې دوی خدمات موږ وړاندې کوو لکه په ځینو وختو کې زلزله ځپلو خلکو ته یا ځینې نور طبیعي حوادث وي چې دغه زون په سطح ډاکټران له دغه ځای نه موږ سره ټیم جوړیږي او په یادو ولایتو کې چې دغه زون په کوم ولایت کوم طبیعي پیښه وي الحمدلله موږ سره ځي او الته 3 ورځې یو هفته تر څو مشکلات رفع نشي عمل ته هم خدمات وړاندې کوي. خو یاد روغتون چې د سلبستریز روغتون د په دغه روغتون کې د مختلفو ولایتونو مریضان دلته راځي او دغه ځای کې صغیره جراحي عمومي جراحي اورتوپدي څنګه کې جراحي دلته عملیاتونه تر سره کېږي همدارنګه جراحي عمومي دلته سموږ سرجرا لرو چې دلته عملیاتونه کوي په مختلفو څنګه کې خدمات وړاندې کوي. در کل ما مریضایی را که معمولا نگاه میکنیم که با خامات بسیار بالا باشه این خیلی بخیر باشه که تقریبا تنفس حاصل هیچ کدر نتونه خاصا نظر مریضای هیتروما مریضایی که واقعا از نگاه بد از نگاه صدر تمام میشن که مشکلات داشته باشه و حتی مریضایی که آمپوتی باشن و قطع تروماتیک بسیار خونریزی شدیدی که تا دیگه حالش بخیر باشه و تنفس کدر نتونه ما نگاه میکنیم دیگه در این سرویس آیسو ما تقریبا از امکانات بگیم دیگه در سطح زون در سطح 6-7 ولایتی که ما قرار داریم دیگه بالاتر امکان ان شاء الله که ما فعلا داریم از نگاه ونتیلاتورهای پیشرفته ای که تقریبا شاید
در ایزون شاید بسیار کم اگه باشم اگه ابتدا شاید نباشم. ما اینجا داریم فعلا الحمدلله تمامش فعال داریم، به مرزهای خود استفاده میکنیم. الحمدلله فعلا خود مورد استفاده بسیار کم است، مرزهای شفاعت خود نداریم، اما ما آماده داریم مجهز که هر لحظه که ضرورت شود کاشه ما ازش استفاده میکنیم که تقریبا ماشین هم خیلی از نگاه قیمتی هم دیگه بالا هستن، شاید 8000 یا 10000 دلار قیمت داشته باشه دیگه. از نگاهی که وسایل مثلا ما دیسی شاک هم داریم، ماشینای التراساوند داریم دیگه. از نگاه امکانات دیگه آی سی ما دیگه با گرفتن پذیرفتن مریض دیگه هیچ کدام مشکلی کدام کمبودی ما نداریم، تمام امکانات داریم. از نگاه دکتر صاحبان ما متخصص هستن و کمرنج استادای ما هستن دیگه، پرسنلی که جمع متخصص اینجا کار میکنه ما میگیم دیگه شب ان شاء الله به خدمتشون هستیم دیگه، کار بر صورت میگیره دیگه. گټي د ولسړونا سیری مبارکي د بخت قدمونا سیری مبارکي د بخت قدمونا له هر صبر خمندي سرتيري استوري له هر صبر خمندي سرتيري استوري 203 منصوري قلو اردو کې عقیدتي مسلکی او نظامی زده کړې هغه برخه چې د هیواد د دفاع لپاره سرتیرو ته ورکول کیږي. د دغې قلو اردو ویاند وایي په تیرو 3 کلونو کې یې زرګونه سرتیرو ته عقیدتي مسلکي او نظامی زده کړې ورکړي او لا هم دا لړۍ دوام لري چې تازه په یاده قلو اردو کې زر تنه سرتیرو ته د نظامی زده کړو ترڅنګ د عقیدتي او مسلکي زده کړو ترسره کولو بهیر پیل شوی. او همدارنګه په یاد کلی اردو کې د معسکراتو تقریبا تر 4-5 پورې دورې سوي دي چې په هر دوره کې دلته ل 3 میاشتنیو نظامی عقیدوي او فکري زده کړو څخه په سلګونو تنو مجاهدین فارغ کیږي چې په هر دوره کې تر 800 ان تر 1000 پورې نفر ثبت نام کیږي او وروسته 3 میاشتې زده کړې کوي. د دې سره په څنګ کې د 203 منصوري کلی اردو سلبستري سریمایز روغتون هغه روغتون دی چې په هر اړتیا باندې الحمدلله د هغه هر څه پوره دی او هغه وسایل وسایت یا هغه کوم څه چې اړتیا ورته لیدل کېږي ترې برخمن ده او هر وخت دوی پوره اکمال شوی ده. ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري زلمي ژړې تور زندي سرتیري ستوري زلمی ژړې تور زندي سرتیري ستوري سرتیري ستوري ولاړ یا خو ګرمۍ تا ساجد باسلای تا نازک سینې سپردي د هر غلیم مرمۍ تا نازک سینې سپردي د هر غلیم مرمۍ تا زخمونه یې پوتندي سرتیري ستوري زخمونه یې پوتندي سرتیري ستوري ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري. زما هیواد د خبرونې درنو لیدونکو او قدرمنو اوریدونکو دا ځل مو دغه خبرونه د پکتیا 203 منصوري قلو اردو ته ځانګړې کړې وه چې په دغه خبرونه کې تاسو سره د دغه منصوري قلو اردو د ورکشاپونو روغتون او ترڅنګ د 3 کلنو لاسته راوړنو په اړه د مسؤلینو خبرې واورېدې. هیله ده چې دغه خبرونه مو له پیل نه تر پایه سره لیدلي او اورېدلي وي. تر بیا چې په یو بل خبرونه کې زه ارمان او ما سره د کمرې په برخه کې عبدالغفور عبید حاضرېږو. تاسو ټول په لوی بخښونکي رب سپارو. الله مو مل شه. ساتونکي د وطن دي سرتیري ستوري زلمي ژړې تور زندي سرتیري ستوري زلمی ژړې تور زندي سرتیري ستوري سرتیري ستوري